چې کله حضرت عیسی علیه السلام پیدا سو، چونکه د ده پیدا کېدل بغیر د پلاره وه. د ده مور حضرت مریم چې کله دی کلي ته راوړی، نو هلته به د کلي خلکو ستنه ځینې کوله چې ای مریمې دا بچی دې د کومې خوا پیدا کړی، چونکې دې مبارکې واده نه و کړی. نو دوی به دا ورته ویل نه دې پلار به د عمله و او نه دې مور زناکاره وه او ته خو خاوند هم نه لرې، نو تا دا بچی څنګه پیدا کړی؟ نو دې د الله تعالی په امر خپله ژبه بنده کړه چې کله به قوم پوښتنه ځینې کوله، نو دې به په اشاره باندې ورته ویل بېشکه ما خو د رحمان لپاره روژه نیولې ده. نو دلته هم قرآن د صوم لفظ استعمال کړی دی. د دې معنا دا چې زه د خبرو څخه رابنده سوی یم، نو ځکه ستاسو سره خبرې نه کوم او جواب په اشاره باندې درکوم. دغه رنګه چې کله یو آس د ډېر زیات تګ کولو په وجه ودرېږي او د زیات ستړیا په وجه نور تګ نسی کولای او د تګ څخه رابند سي، نو په عربي کې هغه آس ته صائم وایي. عربو وخل آسان د جنګونو لپاره تیارول، نو دوی به ډېر ځله هغه ته اوبه او خوراکونه نه ورکول او ډېر زیات به یې ستړي کول، او دا به د دوی مشق و. چونکه په جنګي حالاتو کې عام طور آسان د دغسې حالاتو سره مخامخ کیږي، نو دوی به د وخت څخه مخکې لا د دغه حالاتو سره دوی عادت کول او دغه شان به یې په لوږه او تنده او په خوراک نه ورکولو باندې د دوی تربیت کوي. نو بیا به دغه د تربیت په زمانه کې هغه آس ته دوی صائم وایي. او د صوم شرعي معنا د شریعت په اصلاح کې د صبح صادق د راختلو څخه وروسته بیا تر لمر لوېدو پورې د خوراک او چښلو او د جماع کولو څخه پرهیز کولو ته صوم او روژه وایي. لکه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د روژې دا تعریف لیکلی دی: وفي الشرع امساک مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. په مخصوص وخت کې د خاصو شرایطو سره د یو څه خاصو شیانو څخه ځان راګرځولو ته صوم او روژه وایي. خو په دې شرط چې د انسان په نیت هم د روژې وي، ځکه د روژې لپاره نیت کول شرط دی. که چیرې یو سړی بغیر د نیت او وږی او تږی هر څومره زمانه تېره کړي، نو د هغه لپاره هیڅ اجر او ثواب نشته. ګورئ، د رمضان مبارک ډېر فضیلتونه دي. اول فضیلت یې دا دی چې د ټول کال زړه ورته ویل کېږي. په حدیث شریف کې راځي چې د روژې میاشت د ټوله کال لپاره د زړه حیثیت لري. که چیرې پر انسان د روژې میاشت په ښه طریقه او د عبادت کولو په شکل تېره سي، نو ټوله کال به الله تعالی دته د عبادت کولو توفیق ورکړي. او که چیرې په روژې کې د ده څخه په عبادت کې غفلت وسي، نو بیا به ټوله کال دغسې د غفلت په حالت کې ورباندې تېرېږي. نو ځکه امام رباني حضرت مجدد الفساني رحمت الله علیه په خپل مکتوبات کې لیکلی دي چې د روژې مبارکې په میاشته کې دومره زیات برکتونه الله تعالی را استوي چې د نور ټوله کال د برکتونو د دې میاشتې د برکتو سره هغه نسبت هم نه دی چې د یو څاڅکي د دریاب سره کم نسبت دی. دویم فضیلت د دې میاشتې دا دی چې د جهنم څخه د ازادۍ میاشته ده. حدیث مبارک دی الله تعالی د رمضان مبارک په هر ورځ او شپه کې انسانان د جهنم څخه آزادوي او هم په هر ورځ او شپه کې د مؤمن دعا قبلوي. اوس دا پر موږ باندې حسر ده چې موږ د الله تعالی څخه څومره غوښتنه کولی سو د ده له طرفه و موږ ته د قبولیت اشاره راکول سوې ده. لکه یو حدیث شریف کې دا هم راځي چې کله د شپې درېیمه حصه یا نیمه حصه تېره سي، نو الله تعالی بلا کیفه د دنیا اسمان ته راشوسي، نو بیا دا ندا کوي آیا په تاسو کې یو سوال کوونکی سته چې هغه ته مراد یې ورپوره کړم؟
آیا په تاسو کې یو مغفرت غوښتونکی شته چې د هغه بخښنه وکړم؟ آیا په تاسو کې یو توبه بخښونکی شته چې توبه یې قبوله کړم؟ آیا په تاسو کې یو دعا کوونکی شته چې د هغه دعا قبوله کړم؟ نو دا اوس پر غوښتونکي باندې منحصره ده چې هغه د الله تعالی څخه په کوم قسم غوښتنه کوي، نو الله تعالی به هغه مراد ورپوره کوي. په طبراني کې یو روایت دی چې پیغمبر علیه السلام په صحابه ته د روژې پر رسېدلو سره همیشه دا وینا کوله: پر تاسو باندې د روژې مبارکه میاشت راغلې ده چې هغه ډېره د برکت میاشت ده. په هغه کې الله تعالی ستاسو طرف ته متوجه وي او پر تاسو باندې رحمتونه را نازلوي او ستاسو خطاګانې معافوي او هم دعاګانې قبلوي. او الله تعالی په هغه میاشت کې ستاسو تنافس ته ګوري. د تنافس معنا په نیکو اعمالو کې او په عباداتو کې یو د بل څخه ځان مخته کول، چې هر بنده دا کوشش کوي چې زه په دې میاشت کې زیات عبادت وکړم. مسلمانان هم باید دا کوشش وکړي چې د روژې په میاشت کې زه زیات عبادت وکړم او د قیامت په میدان کې زما د نیکو اعمالو تله درنه وي او هلته زما د کامیابی اعلان وشي او زه د کامیابی سره باید مخ شم. دریم فضیلت د دې میاشتې دا دی چې د عبادت میاشت ده. نو په دې میاشت کې د عبادت کولو به کوم شکل وي؟ یو صحابي د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کوي: ای د الله رسوله، زما زړه دا غواړي چې زه په ټولو انسانانو کې زیات عبادت کوونکی سم. نو پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وایي: ته د حرامو څخه او د ګناه د کارونو څخه ځان ګوره. ته د حرامو او د ګناه څخه ځان ګوره، ته به د ټولو خلکو څخه زیات عبادت کوونکی جوړ سې. او بل فضیلت په روژې کې تقوا کول. نو زموږ او ستاسو لپاره په دې میاشت کې بهترین عبادت هغه دا دی چې په دې میاشت کې موږ تقوا وکړو. د تقوا معنا دا ده چې د ګناهونو څخه ځان وګرځوو، خپل سترګې او خپل غوږونه او خپل ژبه او د بدن ټول اندامونه د ګناهونو څخه محفوظ کړو. نو دغه زموږ او ستاسو لپاره بهترین عبادت دی. همدارنګه د روژې میاشت چې دا د نیکو اعمالو سیزن دی، چې په دې میاشت کې باید ډېر نیک اعمال وکړو. او د مغفرت موسم هم دی. تاسو به لیدلی وي چې په هر کال کې پر انسانانو باندې مختلف قسمه موسمونه راځي، کله ګرمي وي او کله یخ وي. خو په دې موسمونو کې یو موسم د بهار او سپرلي هم راځي، چې کله هغه موسم را ورسیږي نو هر طرف ته ګلان وي او ښایسته فضا وي، او د ګلانو په خوشبویي باندې ټوله فضا معطره وي او ښایسته منظرې انسان ته ورښکاره کیږي. نو د رمضان مبارک میاشت هم د الله تعالی د مغفرت یو موسم دی چې په هغه کې الله تعالی د خپلو بندگانو د مغفرت منظرې جوړوي. ځکه چې کوم څوک په حالت د روژې کې وي نو د هغه لپاره په اوبو کې ماهیان او په هوا کې مرغان او پر مځکه حشرات د مغفرت دعاګانې غواړي. او روژه نیونکی انسان الله ته دومره خوښ وي چې د هغه خوب عبادت وي، او چې کله هغه ساه اخلي نو الله تعالی دته د ذکر کولو اجر او ثواب ورکوي. او د روژه مات پر وخت الله تعالی د دعاګانې قبلوي. د روژې د میاشتې عجیب فضیلت بل دا دی. په روایاتو کې راځي چې یو ځل حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی سره د کلام کولو لپاره کوهیتور ته راغی. چې کله د الله تعالی د هم کلامۍ شرف ورته حاصل سو نو دی ډېر په خوشحالۍ کې و او د خپل ناز ښکاره کولو په شکل دا وایي: یا الله، چې کوم قرب ستا نن ماته را نصیب سوی دی، آیا دا به په ټوله ژوند کې ستا بل بنده ته ور نصیب سوی دی او یا به ور نصیب سي؟ الله تعالی ورته وایي: ای موسی، تا ته څه معلومه ده چې د قیامت سره نږدې په آخري زمانه کې
یو امت راځي چې هغه به زما د محبوب محمد صلی الله علیه وسلم امت وي او پر هغه امت باندې الله تعالی یو میاشت د روژې راولي چې په هغه کې به دوی د هر څه څخه منع وي ټول ورځ به یې شونډان وچ وي او رنګ به یې ژړ وي چې کله پر دوی د روژه مات وخت راورسیږي زما او د دوی په مابین کې ډیر زیات قرب او نزدېکت وي ای موسی اوس چې ما او تا پر کوه تور باندې کلام سره کوو نو زما او ستا په مابین کې اویا زره د نور پردې دي او حجابات موجود دي لیکن هغه امت چې کله د روژې د ماتولو په وخت کې وي زه او هغه په دې وخت کې دومره سره نږدې یو چې زما او د هغو په مابین کې یو حجاب او یو پرده هم نه وي چې دوی کومې دعاګانې په دغه وخت کې زما څخه غواړي د هغه قبلول زما ذمواري وي نو ځکه که چیرې زما بندګانو ته د روژې حقیقي معلومات وسي نو دوی ټوله به دا تمنا وکړي چې کاش ټول کال پر موږ باندې روژه وای همداراز پیغمبر علیه السلام به دا هم ویل او دا میاشته د خلکو سره د غمخواري کولو میاشته ده الله تعالی په دې میاشته کې د مؤمنانو رزق ورزیاتوي چې کوم څوک په دې میاشته کې د یو روژه نیونکي د روژه مات بندوبست ور وکړي نو د هغه لپاره به د ګناهونو د معاف کېدلو ذریعه وګرځي او هم به الله تعالی د جهنم څخه د نجات سبب جوړ کړي صحابه ورته وایي ای د الله رسوله زموږ د ټولو زندګۍ په مسکنت کې روانه ده او موږ په خپله د ځان او د عیال لپاره د روژه مات پوره ترتیب نسو برابرولی نو د بل چا لپاره به د روژه مات ترتیب څنګه برابر کړو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې الله تعالی دغه لار ستاسو لپاره خلاصه کړې ده ځکه دغه روژه مات خامخا په ماړه نس باندې چاته په خوراک ورکولو باندې موقوفه نه دی بلکې ورته فرمایي دغه ثواب الله تعالی هغه چاته ورکوي چې د یو مسلمان د روژه مات لپاره یوه خرما یا یو غړپ اوبه او یا د شیدو بندوبست وکړي نو الله تعالی پر دغه عمل باندې هم د ګناهونو مغفرت کوي او هم د جهنم څخه د آزادولو فیصله کوي نو پیغمبر علیه السلام دا میاشته د غمخواري میاشته بللې ده نو باید چې انسان په دې میاشته کې د مسلمانانو سره همدردي او د مسلمانانو د حالاتو غم وخوري او په خپلو محلو او همسایګانو او قریبانو کې وګوري چې د چا حالات کمزوري وي نو د هغوی سره مرسته او مدد وکړي دا به د یو مسلمان د شان سره مناسب نه وي چې د روژه مات پر وخت د ده په کور کې هر قسم نعمتونه موجود وي او څنګه همسایه په اوبو او په وچو ډوډۍ روژه ماتوي او هغه چې کله د روژه مات لپاره څه پیدا کړي او کله بیا دغسې ورته ناست وي تاسو ګورئ چې په اوس حالاتو کې څومره د ګرانۍ زمانه ده یو سړی د کرایې په مکان کې پروت وي او د عیال نفقه برابرول هم ورته ګوري او بل طرف ته ټوله ورځ د خټو مزدوري هم نسي پیدا کولی د انسان عقل ورته حیران سي چې دی دا خپله زندګي څنګه سره رسوي نو په دې کورونو کې زنانې سته چې هغه کونډې وي او یتیمان بچیان سته او غریبان سته چې هغوی لږ فکر په دماغ کې راګرځول او د هغوی سره د همدردۍ او معاونت غم خوړل همداراز د ابراهیم علیه السلام د خلیل جوړېدلو وجه فقیه ابولیث سمرقندي په خپل سند سره د عطیه عوف څخه رانقل کوي چې دی وایي ما ته حضرت جابر رضی الله تعالی عنه په یو سفر کې وویل ای عطیه زه یو وصیت درته کوم ته یې د ځانه سره خوندي کړه زما دا خیال دی چې د دې سفر څخه وروسته به شاید تا ته بیا زما ملګرتیا در نصیب نشي د پیغمبر علیه السلام د اولاد او د صحابه سره محبت کوه او د هغوی سره د محبت کوونکو سره هم محبت ساته که څه هم هغه په ګناهونو کې مبتلا وي او د پیغمبر علیه السلام د اولاد سره د بغض ساتونکو سره بغض ساته که څه هم هغه عبادت گزاره خلک وي
او خلکو ته خوراکه ورکوه او سلام کوه. ما د پیغمبر علیه السلام څخه اورېدلی دي چې ده به ډېر ځله دا ویل چې حضرت ابراهیم علیه السلام چې الله تعالی په ټولو انبیاو کې د خپل ځان خلیل جوړ کړ، د هغه وجه دا وه چې ده به غریبانو ته ډوډۍ ورکوله او هم به یې هر چا ته سلام وایي، او د شپې چې خلک به ویده وه ده به عبادت کوئ. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو دغه میاشته او د دې میاشتې عبادتونه په خپل دربار کې قبول وګرځوي، او الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې میاشته کې د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي.